پیسټ کولای شي کوواړه چې یو پیسټ کا نو بیا هم پیسټ کولای شي کو درته وایي چې بیا راته دا بل پیسټ کا دا هم پیسټ کولای شي دې طریقه دا ګوره زه راځم دې ځکه چې دې دلته مې کلیک کړی دی کی په دې وړه نقطه کلیک کوم دلته ګوره په دې ټیب نقطه باندې د دې جن تاسو دا هم پیسټ کولای شئ زه راځم چې دا ماته ډیلیټ کا دا یو کاپی ما د دې جن ډیلیټ کړله زه راځم د دې نه مې بیا کاپی واخله ګوره دې چې موږ سره دا کاپیان را روان دي کلیر آل دا کاپیان ماته ټول ختم کا نو ټول دا ختموي شي دا کلیپ بورډ به بندوي د کم ځای نه دا ګوره دلته دا ضرب علامه ور کړی دا چلیبا علامه د کلوز دا د دې جن تاسو کلوز کولای شئ صحیح ده بیا راځم دلته ګوره بیا دې سره دا وړه نقطه ده په دې کې چې د موو مطلب دا دی که تاسو یو کس وي چې دا کلیپ بورډ راته د دې ځای نه بل ځای ته یوسه نو څه به کوئ یا دلته راوړه یا په دې منځ یې ودروه نو دلته به تاسو راشي موو باندې څنګه کلیک کوئ د ماوس ته وګورئ د ماوس دا شکل په دې رقم شوی کلیک ما نیولی نه دی ښه کلیک صرف ماوس خوځوم دا ماوس خوځوم دا موږ سره په هغه ځای کې چې کوم ځای کې خوښوئ هلته ځان سره دا فټ کولی شئ اوس که غواړئ دلته راوړئ بېرته راوړئ دلته ځان سره ولګوئ دا وګوره دلته که څوک دنه پښتنه وي دې ماته دا اندازه غټه کانو بیا براشه دلته وګورئ ریسایز تا چې سایز تا وګورئ دا به داسې په دې ځای کې تاسو غټولی او کوچنی کولی شئ او که نه د دې ځای نه هم کلوز کولی شئ صحیح ده دا موږ سره د اپشنو خبره وه چې موږ په دې ځای کې اپشن کې به څنګه کار کوو اوس راځم دلته دې 15 دانې اپشنونو ته راځم په دې کې چې دی موږ سره اولنی اپشن چې کوم دی اولنی اپشن دا اولنی اپشن کار څه کوي ګوره دلته چې کله راشم دې اپشن ته ګوره لیکلی شو آفیس کلیپ بورډ اتوماتیکلی مطلب دا کدا ټیک مارک لګیدلی او زه چې د حافظ 4 ځلې در اعظم د مایکروسافټ اور پروګرام خلاصوم دا دې پکې ما سره خلاص وي هر ځلې چې زه راځم دا دې پکې موږ سره اوپن ګوره چې کله راشم دلته په دې ځای کې زه ولیکم وین ورډ مې ولیکو او دې ځای نه دا انټر کما نو موږ سره چې دې ځای کې به سخی دلته به موږ سره دا اوپن شي نو ګوره دې ځای کې چې موږ سره هغه په اتومات ډول دې ځای کې راځي ښه دا د دې کمانډ دا کار دی زه به دا کلوز کړم دا وګوره بل ټیک مارک مې لرې کړ اوس چې زه کله راشم دلته دا یو هغه دی زه به دا لرې کړم د دې ځای نه اوس چې زه راځم دلته مې دا انټر کړم اوس چې دی موږ دلته ګورو چې موږ سره به کلیپ بورډ آنی دا وګوره موږ سره دا کلیپ بورډ چې دی اوس هر ځل چې موږ راځو موږ سره به دا کلیپ بورډ په اتومات ډول باندې آنی ګوره دلته لیکلي دي اپشن کې چې اتوماتیکلی دا مطلب دی چې په اتومات ډول باندې دا ټیک مارک سره لري کوم لاندې نه دا بل ټیک مارک کار پر خوستو چې دا لري کې دا بل کار شروع کی ګوره دا ما بند کو د دې ټیک مارک کار سره صحیح ده زه ګوره دلته چې دې ځکه مالک لوکل دې ځکه چې دا ما ولیکو افغانستان صحیح ده زه د دې نه کاپی اخلم خو څنګه کاپی علما دا کنټرول بٹن چې دا د کنټرول او اسکے تاسو ته مې دا پران کمانډ کې خودلې په وینډوز کې تاسو چې کله دا کنټرول بٹن ونی سي او دا سی چې دا 2 ځلې وه یو ځل امداني ولم د سیم نیولې دي او دلته راشه